د زابل مرستیال والي وایي چې دا دوه بابه ښوونځي د یو کال په جریان کې د ښار جوړونې وزارت په مالي مرسته په دوه پړونو کې رغول سوې. شاوخوا 44 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی. د نوموړي په خبره یادې ښوونځي اته درسي او اداري خونې، کمپیوټر لیب، لابراتوار څانګه او د نورو ضروري ملحقاتو ترڅنګ د سلګونو زده کوونکو د ځایېدو وړتیا لري چې د سیمې د زده کوونکو شته ستونزې ورسره حل کیږي. مرستیال والي د دې ولایت له اوسېدونکو هیله وکړل چې د ښوونځیو په پرانیستلو او ساتنو کې د پوهنې ریاست سره همکاري وکړي. لومړی خو د خوښۍ ځای دا ده چې موږ دوه بابه ښوونځي افتتاح کوو او د جهل دروازې تړل کیږي. دا ډېر د خوښۍ ځای ده. دا مکاتب د ښارسازۍ وزارت لخوا څخه جوړیږي چې هر مکاتب ځان ته 22 میلیونه افغانۍ باندې لګښت شوی ده او تقریبا د 800 شاګردانو ظرفیت لري چې په دوه پوړه ودانۍ دي او هر مکتب اته صنفه مکتب ده. ورته مهال د پوهنې رئیس وایي په مرکز او ولسوالۍ کې ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. نوموړی وایي هڅه کوي چې د زده کوونکو دا ستونزه حل شي. پرته له شکه دغه یو لویه ستونزه وه. د معارف ریاست سره مخ په مرکز کلات ولسوالیو کې زموږ زیات شمېر مکاتب سرپناه نه درلودله. د دغو مکاتب او دې ته ورته نورې پروژې چې په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي زموږ د ډېرو زابلیانو د ماشومانو د سرپناه ستونزه به حل شوي او دوی په ارام او خوندي چاپېریال کې زده کړې ترسره کړي. بل لوري د زابل یو شمېر اوسېدونکي د مرکزي دولت څخه غواړي چې د دې ولایت د پوهنې بهیر سره دې مرسته وکړي او د زده کوونکو لپاره د ځای د نشتوالي ستونزه دې ورته حل کړي. په دې سره به ټول له هغه زده کوونکي په دغو ساحو کې به تر شنه اسمان لاندې یا لمر ته زده کړه کوله. د دې وروسته په ښه تعمیر کې زده کړه کوي. دغه محیط یا دغه چاپېریال پر زده کړه باندې ډېر مثبت تاثیر لري او د افغانستان د اسلامي جمهوریت بالخصوص د پوهنې وزارت څخه مې غوښتنه ده چې په زابل کې د ښوونځي ودانۍ نورې هم زیاتې کړي او دا پروژې منظورې شي تر څو هغه ساحه کې چې اوس هم زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې درس وایي او ځای نه لري د هغوی دپاره هم تعمیرات منظور کړي. موږ یې قدردانۍ کوو په راتلونکي د دغسې پروژو لپاره د مرکزي دولت څخه غوښتنه ده چې زموږ د هغه زده کوونکو لپاره چې تعمیر نه لري په ازاده فضا کې زده کړې کوي د هغوی لپاره تعمیرات جوړ کړي تر څو زموږ د بچو او اولادو لپاره اسانتیاوې برابرې شي. دا ودانۍ په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې سږ تعلیمي کال د کرونا ویروس د خپرېدو له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د ښوونځیو دروازې تړلې دي چې زده کوونکي د پوهنې د چارواکو غوښتنه کوي چې د دې وخت څخه په ګټې اخیستنې دي د ټولو ښوونځیو لپاره ودانۍ ورغوي.